الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورة الفاتحة دي سورة دير انتهاجات فضائل دي او دير انتهاجات نمونه دي. اهل علم دا خبره ذکر کوي چې کثرت د نمونو دلالت په دې خبره باندې کوي چې دا مسمى ډېر معزز ده. سورة الحمد ورته ویل شي سورة الصلاة ذکر امانځه کې لسره کیږي. کله چې سړی منځ کې او باغې کې سورة فاتحه ونلولي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلا صلاة له منځ نه کیږي. مقصد د سورۃ سره اثبات المحامد لله عز وجل مع مراقبة الانسان. څومره حمدونه چې دی غټو رب العالمین له ثابت دی او د هغې سره سره به انسان داسې بندګي کوي ګویا کې الله عز وجل مخامخ ګوره. حاصل به دی چې اول ایتونو کې دعوت او د عین ورسه به درې دلایل څلور به نتیجه او آخر کې به دعا ده او تقسیم د انسانانو دوه اقسام ولا درې اقسام ولا. الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله لره دي. دې ویل شي مقصد او دعوه ولی رب العالمین چې تربیت کوونکی د مخلوقات دی. رب کې معنا تربیت ده، تربیت معنا تبلیغ شی الی کماله وقتا فوقتا، یو شی کمال رسیدل ټیم په ټیم. اسباب د پرنی به د کړي دی او د قشم بده کې اثر چولې دی. الرحمن الرحیم موقاس مهربان دی. رحمت الله صفت ده کوم چې دغه د شان سره مناسب تعویل به نه دی پکار. لس فرقونه علماء لیکلي دي رحمان او رحیم په دنیا کې غیر مسلمانان دوړل دي او په دنیا کې فقط او فقط مسلمانانو لا. مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی. رد شفاعت قهریه دوی ویل شرع مو ابو دام مونږ وچ الله ویلنا. اوس نتیجه ایاک نعبد خاصه بندګي کو د بلچا بندګي نه کو، و ایاک نستعين خاصه نه کوم غواړو د بلچا نه غواړو. د عبادت معنی لغوي اصطلاحي او اقسام او تقدیم د عبادت په نستعين او دغه جمع هغه مخکې ویل شوی و. وس دعا اهدنا الصراط المستقيم وقام لنا غلارا. صراط المستقيم د دې مصداق توحید دی، لار د ټول انبیو مسلک د اهل سنت والجماعت او د سره په خوا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري صحابه بشر روانه دل. دشمنان هم ډیر زیات دي، نفس دی، شیطان دی، هر ظالم دی، کافر دی، جاهل پیر دی، بيدینه مولا. صراط الذين لا يرضى كسان انعمت عليهم چې دا په نعمت کړي دي. څوک د ولني مصداق صحابه انبیاء علیهم الصلاه والسلام، خیر القرون، تابعین، تبع تابعین، غیر المغضوب علیهم غضب بنه دي شوی او نه داخله گمراهان دي. ان لردا کسان چې په غضب شوی دي او نه لرد گمراهانو. په دې توجیه باندې مفسرینو په دې طریقې باندې رد کړي دي. په دې په اخر کې امین ویل کېږي هغه مستحب طریقه داخل د قران نه منځ کې خارج د منځ. لیکن به دې کې مسله ده چې امین په پټه باندې ویل پکار دی که په جهر. قول راځي دا چې دا جهر ویل شي، ځکه د سفیان راوی ډیر کوي د نسبت سره جانب مقابل له جهر افضل او خفیه بنفس جائزي. نور د سنت طریقه دا به شړې وي. سوره البقره ورته په دې مناسبت باندې ویلېږي فستات القرآن او سوره البقره او سوره السلام القرآن چې بده کې رد شرب البقره دي. دا نه چې دغه واقع پکې ده. مقصد د سوره د اسلام تقدیمول په ټولو معناګانو سره. اول ایتونه کې اجازه ده. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. مفسرین د آیت په تشریح کې ډېر ویل کېږي حروف مقطعات. دې په مقصد باندې رب العالمین فائدې بل څوک نه اته به د نه دي په نه سورونو کې کوم شي چې موږ د الله مراد دې موږ په ایمان او یقین دي. ورسه کې واسترغبه ذالک الكتاب الله اذا جامع کتاب دې لا ريب فيه شک به کې نشته هدل للمتقین او د شاهد دې لپاره تقوا دارو. یسر شل نمونه دې الکتاب هدن د هدایت ولس اسباب دې سبب کې دار حمل راغله دې یا مبالغه یا الهدیه ذو هدایتنا. ورسه کې د متقین درې صفات الذين اخرج يؤمنون بالغيب چې ایمان لري په الله باندې په حال د لیدلو کې ويقيمون الصلاه پابندي رمانځ کې او مما او باز داسنه چې موږ دوی لور کړه ينفقون خرچم کوي. ایمان بالغیب لري، د غیب لري مصداقات دی الله لیدل نه ایمان په پښته او پابندي رمانځ کوي
کم شي چې موږ ورکړې دوی لري انفقون دغه نه خرچه کوي قرطبي لیکن انفاق په ځای کې استعمالېږي چې کم ځای کې د سنت طریقې برابر مالولېږي ارد د پاغه چاول دویم او دریم ورځ خیرات پکې داخلي تلین چيلا سلوکتی ورته ویل شي درې صفاتونه نور او الذين اخرجوا يؤمنون بما انزل اليك شيء ما الذي پاس نازل کړي شوی دی قران او سنت و ما انزل من قبل واج نازل کړي شوی سره وړاندې او بالاخره په اخرت باندې هم یقینون دوی لري یقینا هغه مضبوط علم چې د انسان پر سره کې د نرش دغینه شګونه مکونه وسره ټول به خاتمي ما انزل من قبل القران والسنه نمخي چې څومره کتابونه دي او صاحب په ټول زموږ اساس ایمان دی به معنا مراد قران او سنت دواړه او الیک مراد صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل به دی باندې چې کله په دې مخکې کتابونو باندې تاسو ایمان راوړو په قران باندې خپل ایمان راوړی وش نتیجه واورا اولئک علی هدى داخل به هدایت من ربهم د رب د خوانه او اولئک داخل قاسم دی کامیابان علی سم د شي لګ شاسواران چې پسونه سواری او هدن کې تنوین د لپاره تعظیم من ربهم کې اشاره او احتیاج صحابه کرام الله لا تعریف د مصدلح په اسم اشاره وشو دا کوم حکم شروع سره د لایق د مشرلې پر د وجه د هغه صفاتونه چې کوم مخکې ذکر شو المفلحون دا منه داخليږي په دخول اولی جنت ته معتزله دا خبره غلطه کوي چې شاګه دې کې یو ختم شو خبره شتله و جانب مقابل او مقصد بری کې دویم جماعت تشریح کوله ان الذين يقيننا خلق فروج غیر مسلم دي سواء عليهم برابر ده پدوی باندې انذرتهم کو دل ير ور کې وګورنه کې لا يمنون دو شرط ایمان نه لري ان اول کې ویری عطف نه کې استقلال او مقصد بری کې رد به سیکولر نظام انذرتهم دا ټول فاعل د پاره د سواء انذارک عليهم ویری معنا طلب وګوره اجري دوی لا او انذار څه ذکر کې شو غیر مسلم دی بل دعوت کې غړ سر لري سبب او چا به نتیجه ختم الله الله مهر لګول علی قلوبهم درې پرېزونو باندې والا سمهم درې پرېسر او غنو باندې والا ابصارهم او دې پرېسر وې نشا پر دې ولهم عذاب عظیم دي خلق العذاب دي الله ویلوي ختم نسبت الله رشوي د کوم دغه شام مناسب اسباب د علم ورته ختم کړه سمعنا مراد یا مصدری معنا مراد یا مواضع او سما عظیم لوی دریم جماعت عتبه کې څنګه دا منوالو کفر د منافقانو بس قران ول بار بار کوي یو خو دې پیژندل ګران دي بل zarar زیات دي بل د دیو جن اهل علم دا خبره ذکر کوي چې د دوی د اصلاح په خاطر الله به پریوت خرید ذکر تعبیر کوي ومن الناس وباج د خلقنا من غسو دي یقول شوي مونږ ایمان راوړې بالله فالله پرزو سنې باندې وما هم نه دي مؤمنین شرط ایمان لرونکي ایمان راوړونکي مخکې چې مونږ ایمان راوړل د ایمان نه دشته ایمان شرعي نشته د شي ذکر کړو به ټول رااله بل یخادعون الله دوکه کې د الله تر ولذین او دا چې سره چې ایماندار دي دوکه دا معنی ان تعبل بما امرك الله وتطلب به غیره کوم چې رب العالمین په امر کړی دی هغه وکي او بل شور باندې طلب کړي څنګه دوکه د الله سره فزامهم او د ایمان کمالدار چې الله د خپل ځان سره ذکر کړي وما يخدعون داخله دوکه نه کوي مگر د خپل ځانون سره وما يشرون پويږي شور نه لري بل څه پدې په قلوب اندري پرېزونه کې مرزونه الله مرز دی مرز متعدد اقسام علماء لیکلي نفاق فزادهم الله فزيد دي کې الله را مرز دا جمله دعائیه ده یا خبریا الله دې مرز زید کی یا زید بشي زید کې او لهم عذاب د خلق العذاب د علیم درناک بما كان يكسبون په سبب د دروغ د دوی علیم فاعل وسه د مصدر مبني للفاعل امام بخاری شو دا معنا کړي مؤلم او بما كانوا د علت ما قبل د پاره شو به سببي كانوا في الناقصه مضارع باندې داخل د دروغ وای همیشه بل صفته واذا قيل لهم شكر ذل ویل شي فساد ما کوي فل ارض اسمه کې فساد امر خروج شان الفائده يتعويق الناس الكتاب والسنه شرك ما کوي قالوا دی وای انما نحن يقين من شيء مسلمون اسلام ولا الا خبردار رد الله کوي انهم يقينا دي چې هم المفسدون هم دي فساد کوندري ولكن لا يشعرون لیکن شعور نه لري بل صفت واذا قيل لهم شكر دوی ته ویلې شي اذا ما کله کله قيل موجوده صيغه چې ارچا ورته ویلې لهم لام کی اشاره و دوی د خیر د نفع په خاطر امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه چې ایمان راوړی دي خلکو قالو دی وای نو موږ ایمان راوړو کما امن الصفا لکه چې راوړی قمقلانو الا خبردار انهم یقینا دوی چې قمقلان دي ولکن لا يعلمون لیکن نه پويږي صحابه له قمقل نسبت کو اسه داوی کې خدا لار نه کې طریقې پر خدا په بل تر باندې لاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجنه ارس قربان کړ الله پیرا دکو
ورشد کبل و اذا لقوا الذين كلش مخامخ شدا چا سره ایمان راوړې دي قالوا امننا دی وای مونږ ایمان راوړې و اذا خلو شکر الله شلا شیطان دې خپل مشران لره قالوا دی وای چې انما معكم مسافر انما نحن یقینا مونږ چې مستاجون ټوکی کوون کیو پرون شلته ورغله چې ټوکم کولې شیطان نه مراد دي اکابرین او مشران الله وسر باندې رد کړي الله یساجو بهم الله بده برټو کوي او یمدو موجود بګي دوی لړ په توغیان وي دي بسرګشي کې امام سرګردان یمد مسجد مجرد واړه یو کې معنا د مهلت ته او بل کې معنا د زیاتوالی استجزاء صفت د الله دی خو عبد الله بن مسعود فرمایي چې د مخلوق د استجزاء باندې نه ورسایت کې وسه نور او نتیجه اولئک الذين دا اخر دي اشتروا شد اخش گمراهی بالهدى په مقابل هدایت دوسر هدایتونه فطری فما ربحت بس غټونه کړې دي تجارت او ما كان محتدين او ندي شرط سملار والا ورسایت کې الله اوس مثال نه بیانې آیت کې به دوه قول دي چا چې د منافقانو مثال له ورسه بلما او نو یو عملی بل اعتقادي او دیم قول د کفار مثال له ظاهر دا منه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مدینه منوره له مکه دعوت ورکړي د مقابله او کلاړو مدینه له انت رڼا بلګه چتا وانه کې تیاری والا مکه والا یا منافق انسان مسلمانانو په مابین کې وشيږي رڼا بلګړي د لا اله الا الله انت ژوندم تیری خو چې کله نفاق راخاره شي نو ایسه په دې وخت کې یا مرشي به تیار کې پروتي مثلهم الله دې دا صفات چره کما تر الذي بشاندا غشار استوقد نار شبل يور فلما اضاء شكلنا كده ور ما حوله ذنگر شافير ذهب الله ولا بوز بنورهم ذي رڑا او فريدي پتيارو کې لا يبصرون بسن ګوري بزو ایمونه بل معنا زیات رڼا نه چې خط بدل کشتا او نار مونږ ویلي زکور کې دوه شی بدونه دي احراق او نور رڼا ته ختم شو او د احراق سوزول شتا یو تیار د شپې دا بل د دشت بل نه صافي تیار پیراله هم سمنا دوی کانه دی الله وبکم غنګین دی اومینان درې فهم لا ارجون شرط نو واپس کیږي د باطل نه عقل بل مثال قران چې بیانې کې الله درشه د پسرلی باران غوړي منافقان پر غوګونه یګوتی ورکی فائدې زیاته لیکن دوی په پویګی نه او کسوی بن منازی صیب باندې پسرلی باران او غیس د وچکالین ورستا او مطر عام دی او کسوی بن یا بشاند باران ولا من السماء د باران فی ظلمات بلیک تیری دی وراودن او د قشان आवाजونه او برقونه پړقا یجالون دی ګرځي اصحاب او مسرونه د غوت فی اذان بغوګونو کې من السوایق تن در وجیری د مرغنا او الله محیط الله غیرون کې بالکافرین غیر مشمول را چرته بس الله وای تلانه شي ورسېد اوس وایي چې د دلیل د قران پړق دی دوی ګری کلا یکادو نږدې د البر قلاوی دی پړق لاره چې وته د ابصارونو د داسترګي خطب دا منه لکه څنګه چې چرګ دانه تختې یا ټکو شرګوټه نو کله ما ادعا لهم شکل رڼا کې دوی لړما شو په مزل بږي کوي وای دا ازلم چې تیر کې علیم بده ما نقام به ودرېږي ولو شاء الله کذ الله خو ولا ذهب بسمعهم ختم کړي به دې کوی سامع او کوی بصیر ان الله یقینا الله خاصه بارشمن قدیر قدرت والا چې دنیا فائدہ پکې به اسلام لراځي چې نه به پاتې دي څنګه بل باب دی یو داوود غیر پر دلایل یا ایها الناس چا فرض ذکر کړی چې مکی آیتونه کې یا ایها الناس او مدنی کې ایها الذین آمنوا خدا فرق غیر صحیح دی سوره بقره او د قشن نساء او حجرات کې ایها الناس تعبیر دی مدنی دی مکی او مدنی فرق دار ډیر فرقونه علماء ورکړي ظاهر ده چې کوم قبل الهجرت اغا مکی دی او بعد الهجرت مدنی دی اگر کله مکی په سرزمین ولې نه قرآن عالمی کتاب دے پیرام بکرا بالتبع یا ایها الناس یا انسانانو عبدوا ربکم بندگی وکي د خپل رب توحید باندې عبد الله ابن عباس وحید ربکم څنګه د شرک کو الذي هغه چې تاسو پیدا کړی او الذين هغه څوک من قبلکم چې تاسو وړاندې لعلکم در پاره چې الله نو ویریږي دوی موږ پلانونه پیدا کړیو نه ام مخلوق دی نور دلیل الذي هغه الله جعل لكم الارض فراشا ګرځولې تاسو لپاره د اسمه همواره فرش کونړ کې غوغرونه دي نورستان بدخشان کې جواب داري چې هغه تعبیر اسمه کې دی او السماء اسمانه ګرځولې بنا انشتا وانزل بير اور ولید من السماء دبرنا مانوب من السماء ماره پر پټول اطراف باران دی ما ان کیرا په دمه مرضی او فاخرج الله رسل به په دی باندې من الثمرات میوه رزق لكم استاذ خوراک د پار فلا تجعلوا عقد مساجد الله سره د شرکا او انتم تعلمون تاسو په درشه الله شریک نشه تاسو اهل علم انداد جمع المخالف المساوي نو دغه کته غن خپل معبود شربینی معنا کړي شرکا وانتم تعلمون دوه معنا غاندي تاسو اهل علم یې وانتم تعلمون بان لا ند له ورسات کو چې د قران بارکی و ان کنتم فی ریب کچرته بشک ممان دا شان مما چې موږ نازل کړل عبدنا پر خپل بنده رسول الله صلی الله علیه وسلم قران فاتر او یوسف بمثله بمثل
صورت کې معنا د شرافت د ټوکړې د سور البلد هي زمير اجر قران لا چې په ساعت بلاغت ولري پیغمبر الله خو لیکن راځي قول قران لري شرنی میدانی او ودورو بل خپل علماء من دون الله اذا الله نشوا ان کوم شایغین کچر دی د زریشتونه خودروغجنی ورسې کې واستخفیب دی او مقصد دا چې نشه مقابله کول ایمان پر راوړی فإن لم تفعلوا كذا کار ما الله شرطونه کې فإن ترکتم الفعل دلته عبارت دی نو قرانو معنی ولن تفعلوا ادخال الهی هرگز به کارونه کوي او فتقوا النار التي زام سدد وراغن وقود هذه خشاک چې الناس انسانانو تیری او عدت ارګشو الکافرین د بار غیر مسلمو مسلمانان به مرجي خو لیکن فرمایشي د لپاره تیار دي ورسې کې بشارت ذکر قرآن اصول دي چې دشمن له یره ورکی نه دوست به جیره او وبشر کې اول امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ده وبشر الذين وجر ورکا غچاله چې ایمان راوړي او عمل الصالحات عمل کړي د قرآن او حدیث برابر عمل په مان کې داخل لري اهتمام د وجنه ورسته ویلې نیک عمل حق عمل ته ورګي چې قرآن سنت برابرۍ او در لسکار چې شړیو کې پیدا نیک عمل کېږي اول صدق پسان کې پیدا کړه صدا معنا دا چې تا کې بده شي استعدادي انفاق سخا او دویمه تقوا دریم د الله رسول په خبره یقین سلورم دعاګانی پنځم حرام او نزان ساتي شپږم په دې کارونه کې ځامه بندوي اوم قول شدید او اتم وړ امیدونه ساتي نهم غسباب استعمالول چې عمل په قبلي کې لسم د عمل وروسه جاړه ایو لسم مجاهده د لسم د خوب دا او د لسم د قران سنت درسونه کې نسلا ان لهم جنات یقین در پر باغ نشتا تجربه کې من ته د غیر نهرونه جنت دې معلومه کې ششتري او حدیث کې راځي قیعان نفس تخم موجود دی او حدیث کې راځي چې د تکړه شاسو اصل کاله مزل وګي دی ونه انسان کې نه راځي بینه کې تحت الاشجار او تحت القصور الله هر سوره محمد بن زل شي وایا کلمہ هر کله چې دوی ور کړی شي من هغه من ثمرت من ورزق د پاره د خوراک قالو دی وای هذا الذي ذا فاغس رزقنا شي مسلوات شو من قول دنیا کې موږ توفیق را کړی شو دی او وس او اوتو دغه دا معنا د اس دی زکه ور بکړی شي دوی لړ به بده کې چې متشابه به د سره دا خبره ولې کې زکه یا متشابه د ابن قیم شبلی کې د جزاء د عمل مطابق بدلرا او لهم فی ادوی لپاره به کې به بیان دي سبا کړی شي او فی خالدون دی په کې همیشه ورسېد کې وسبل جواب د سوال لې مشرکین ویل خاص کر منافقانو چې الله حیا نور چې دا مثال راوړو يهودي ویلي الله وی جنا او دوی حیا ویل زکه غټه کې الله راوړو حیا د الله صفت د ایجابي ام سلبي د مخلوق حیا جدا د الله جدا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو حیا پیژنئ صحابه او ظاهری معنا واخصوي نه چې موږ دا حیا پیغمبر ویل نه دا معنا ده حفاظت د سر او هغه څه وعا چې کوم د سر راجمه کړی دي حفاظت د خېټي او دا چې بکم شي مشتمل ده حرام باندې خوري او د قشا مرګ یاد ولا د ایسرا د دنیا نه زائد کېدل او ټول توجه آخرت لاړه ولا ان الله یقینا الله حیا نه کوي یاد روا چې بیان کې مطلب ما مثال د ماشي یا د فاسد هغه په حقارت کې په جسم کې وشي پیدا وره فاما الذين بصوا انسان چې مان راوړي فيعلمون غيب بيږي یقینا د مطابق د مسل سره د ربنا واما الذين كفروا چې غیر مسلم دي فيقولون بوي چې ماذا اراد الله بهذا مثلا كم شاء الله اراده کې بری مثال يذل الله گمراه کې بده باندې چې توحید کې بده باندې چې تولا الله نه گمراه کې بده مگر به دین کثیر جانبانو کې ذکر کې واقعي ذکر کړل دم زه دی واغم زه دی د فاسقانو څلور صفاتونه الذين خلدين ينقضون شماته لوزن د الله من بعد ميثاق ورسل مضبوط والدنا ويقطعون بكټ کې ما امر الله بيان يوصل چې الله امر کړی دی په ژوالي ويفسدون فساد کې په الارض پر اسمه کې په کفر او شرک اولئک داخل شي هم الخاسرون هم دي تاوانيان دي ما امر الله مرټول دین دي چې رحمی خپل ولي ورسات کې وس بیان د نعمت دوه قسم ته زجر ورکړي د الله بندگان ولې د الله د نعمتو شکر نو باسي تکفرون کې تشركون معنا ده او انکار معنا هم ده کیف تکفرون بالله څنګه انکار کوي د الله وکنتم حال لا شوي مړ فاحيكم الله ژوند کړي ثم يميتكم به مړ کې به ژوند کې ثم الیه ترجمه به باغل ورګرځول شي په دې حساب کتاب مجور شغاور که خوخه منی کنه منی نور عقل دلیل هو الذي الله ازاد خلق لكم چې پیدا کړی تاسو پارڅ چې زموږ کې جميعا ټول ثم استوى الله قص کړی له سماي د بر اسمان لا فسواهن نو برابر کړ سبع سماوات و اسمان او هو بكل شيء عليم هغه پار شي باندې پوهه دی زمکه مودي عبارت النصر نشه اشاره النصر به الارض جنسي معنا پکې ده او دویم حدیث کې تشریح چې ول زمکه دلان دغه او توقیب الله غاړه کې درواچ وی د زمکه اسمان نور سوز د جانشین خبره د خلیفہ و اذ قال ربك فاتم شساربي الملائکه لرا انی جاعل یقین زبدا کون کې هم د زمکه خلیفہ د یو جانشین لا د پر تنفيذ احکام
بیر خلیفہ اطلاق په انسان باندې کیږي کې سورې سواد کې برش قالو دی ویل اتجل فی ایت بغیر ځای بده کې منا څوګه چې فساد به کې بده کې وایس په کو دماغ ته وی بوینه دغه خبره کوم څه نه وکړه جاهل ټکی نه معلومه کړه وی خلیفہ نه دیم الله ورته اطلاع ورکړه ویل ورشي قیاس نه او دا غیبت نه دی غیبت کې مقصد تحقیر دی عدل د تحقیر نه دی ونحنو حال من چې تسبیح بیان او سره د حمد نستا ونقدس من نعظم مست تعظیم بیانو دم تسکینه ذکر حقیقت د حال بیانې او قال وی ویل ان علم شو پویګم پاسش تاسو به نه پویګای ورسره آدم علیه السلام او چتواله مقصد په دې کې انعامات دي په آدم علیه السلام او دغه په بچو شکریا پکار دا شکر معنا توحید وعلم تعلیم ورکه آدم علیه السلام الله اسماء كلها ټولونه منو آدم علیه السلام نبی مکلف و دلیل د نبوت کې الاسماء مع المسميات خود مخلوق تعلیم غنه نه ذکر مخلوق کی په علم کې افاده او استفاده ای ثم عرضهم به پیش بل ملائکه په ملائکه باندې فقال ورته ویل چې انبئونی اطلاع راکې ما رب اسماء اولای په نومونو دي شانو ان کوم صالحین کته شر درېشنی وای جواب د سوال به څنګه چلو شو اجازه ملائکه قالوا دی ویل سبحانك باقي تعالی لا علم لنا من علم نشا الا ما علمتنا مگر علم استعمل را کړه علم اتوې نه دی مراد انك یقینا تشی العلیم الحکیم په یو حکمت نو علی قرطبی لیکه دلیل به دې چې ملائکه په غیب نه پويږي وز آدم علیہ السلام فوقیت قال یا آدم نوویل اللہ تعالی یا آدم انبئهم ان اطلاع ورکدو له اسماءهم فنمونو دوی باندې هغه نمونو شکم د خلافت سره پکاروا فلما فسر کړه چې اطلاع ورکړه به اسماءهم دوی فنمونو باندې نو قال ویل علم اقول لكم ما تاسو نو ویل ان علم سبحانه غیب السماوات و پټو شنو د اسمانونو د سمکی و علم فیګه ما پاتې تاسو کار کوم چې پټاوي چا خبره کړه چې دوه سره دښمنی و نه دلته کې ما تکتمون دغه تبدون سره موافقت د وجنه ویلي او یا خطاب ابلیس دی له ځکه هم په جماعت کې بدینه ولو چې تاسو کوم شی پټوي ورسې ابلیس ته وایس قلنا کله چې موږ ویلې ملائکه لرا مراد ملائکه نو ملائک دي اسجد لآدم سجده وکړه آدم علیه السلام د کرام پس جلو سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان وکړه ابا انکار وکړه واستكبر او تکبر وکړه وکانه وګرځي د غیر مسلمو یا پوخانو اې دلیل ابلیس ملائک په غیب نه پیږي منافق دی په منځ کې دی ابلیس لیکن په بیان و بل نعمت وقلنا يا يا آدم اسكن يا آدم شيغا انت وزوجك استاذ انا في الجنه جنت کی او خراك من هذين رغدا فراقا حيث شئتما شرتم شوقي هو لا تقربا من جيږي هذه الشجره ديونه تا گنشي ومن الظالمين د تیروتن کو د حد نشور واوړي ونه کوم ونه الله رسول معلومه را و الله معلومه را قران او سنت دغه تعین نه کړي منګم نه کو نو د ابلیس دشمنی فاضلهما فسخ يولد دوړ شیطانانه دیونه د وجه فاخرجهما نور ابيس مما لا خمسون كان في اجداد وړ بکي او قلنا من ګل چې کته شی باج تاسو باج نور دشمنان دي ابلیس ادم علیه السلام هوا درې وړل وهبته یا ادم او هوا باندې اطلاق د هبته وشو ځکه تسنیم جمع د لغتن یا زمان الله عدون هذا ونویل په اعتبار طرف سبادو اولکم فی الارض استاذ زبر په اسمه کې مستقر زیاده آرام او مسیح تر وخت بیرته براسي حکمتونه به ابن قیم مفتاح دار ساده کې ذکر کړی دي چول وروته ذکر دار مجاهدی زیاده دی او د اصل له جنت کې به بنگله په عمل او عمل دلته کې ورسېد کې وزبل نعمت فذلقا بس ذکر آدم علیه السلام درمن کلماتن کلمه کم چې سوره عرب درش کې راغلي دا نه چې لا اله الا الله لیکلو محمد رسول الله په دې عرش باندې او الله دې په خاطر باندې ما ته معاف کا او ما بچ کا ما دشي کا ما غسي علماء پروت باندې کلام کړی چې هغه موضوع دی فتاب علیه فصلی رحمت راته په باندې انه یقینا غشه توبه قولون کې به حد مهربان التوبه من بار بار توبه قبل یې طریقه توبه تاسو لخی ورسره کې قرآن بارکه خبره قلنا بتون ویلې موږ ورته چې کته شه دې جميعا ټول دی ولي ویلې چې کې فیصله اوس تنفيذ دی فاما كشرت راغتا سلمن نسمع رخوانه هدایت فمن تبع شاش تبع ذری او کلمه هدایت اکرامان دی ویلي فلا خوف عليهم يرون بينيون بدا خلق غم او د مطلوب او محبوب او فرقنا عام مفسرین کړي دي واستخفيف والذين كفروا اخرج غير مسلم دي وكذبوا بآياتنا تكذيب کړي موږ د ایتونو قران نه مني معجزات نه مني یا الله قدرتنا اولئک اصحاب النار داخلهم وروالا هم فيها خالدون دی وای کې همیشه دي جن مسبل خطاب کنز العمال دویم جلد کې عمر بن الخطاب نه نقل لې شي خطاب بني اسرائیل دی خو لیکن مقصد منګیو یا بني اسرائیل اولاد یعقوب بني یعقوب ولونه ویلي یعقوب اسرائیل کی معنا د عبد الله او توحید معنا به براتره او یا ادبنا اوس ګور یاد کینه اما سمال الذي غنمت علیکم چې ما پتا سمانه کړي علیکم دوی قسم ته الزام ده بده چې ګور شکر مال او باسي نعمت ما کړي شکر دې مال وستل شي اوس ګور معنا شکر او باسي
حسن بصری فرمایي چې کله د نعمت نسبت سره رب العالمین له کې دی ویل شي شکر او وفا کو اسما په لوزونو سبا وفا کوم به هغه ساسو په لوز باندې و ایا فرحبن خاصمانه ویریږي دې مبارک رهبانیت اوسې فرحبن ورسه کې نور اوامر و امنو ایمان راوړې بما په آسان زند چې منازل کړه قران او سنت مصدقا لما تصدقون کې دا کتاب حکم شګم سره دي معنا مراد کتاب دی دین تصدیق دا چې غوی ویل قران برازي راغی یا قران موږ له شي پیغام راوړي اجمالا درو ټول مضمون دی توحید او ولا تكونوا مکیګه ولا کافرون ولا کافر به بدی ولا نوح کافرون لکه شنو مخکی او ولا کافر من بني اسرائيل یا اول کافر دا ملک سوچ سمش وکي بعد دغه نه کدرته به رد کوي اول فوجنا ولا تشتروا مغلب ایتون زما باندې ثمن قليلا فیش لګي ورته ولي حرام لري فانی دي او لګري و ایا خاص زمانه ویریږي چونکه زموږ مسله رهبانیت نو تقوا وسکه دا ویلي بل نه هي ولا تلبسوا الحق ومغړوي د اسلام بالباطل يهوديت نصرانيت سره وتقدموا الحق ومپړوي د حق وانتم تعلمون تاسو علم مصدری معنا نور واقيموا الصلاه باندې مانځه کوي او تو زکات ور کوي زکات اور کو رکوع کې مار را کې رکوع کوونکو سره احتمال د مانځه معلوم شوه خبره غلط راشي د بني اسرائیل مانځه کې رکوع نه وا منهاج القاصدین مغنی کې لګي چې عجیب حال داده دلیل به دې باندې فرضیت بغیر د عذر نه پر خودل د جماعت نه بکارا بل زجر اتامرون الناس امر کوي خلق رب بر بنه کوي باندې وتنسون انفسکم خپل ځان نه مدي اده شری وانتم حال دا چې دا رسول ولي کتاب فلا تعقلوا دمر عقل کار علی دی بل کشان لویل چې محمد صلی الله علیه وسلم الله حق نبی دی الله پیرته کو چې عجیب خپل نه مانی انور خلق لوي وسوسیلا او استعینوا کومک حاصل کې بالصبر په صبر او مان زبان دی و ان یقینا د من شی کبیره ګران کار دی الا الخاشع مگر پاچا چې د ژړ کې د الله نه یریږي ایل عجز حسنه هذا من اجل الصلاه لا يدور لبيدبار استعانت سرا دا څوک دی خاشعين الذين اخل يقين لانهم يقينا دوی چې ملاق ربهم ملاق مخامخیدون کې د خپل رب سره وانهم يقينا دوی چې له خاص اغل ورګرځیدون کې دي د جناب الخطاب د دوی ته مقصد په یاد دی چې یو ځکه خطاب مشان رب الکشان الله یا بني اسرائیل یا اولاد یعقوب اوس کو یاد کې نعمت سمال لتی انعام تو هغه ما کړه بتا سو باندې و ان یو شم تاسو غره کړي مې العالمین پر مخلوق نبوت مې درکړه دی بچي العالمین کې دوه قول دي یا خو مخلوق شه مقام کې موجود وا وخت کې یا جنس مخلوق به فضیلت جزئی دی اوس تخفیف او اتقوا یریږي یوم عذاب یوم لا تجش نبش بيد بنشه بدله بنه خسته نشه خسته یو نفس بلنا لا تجزي بدله را نکره بشاق نه فی واقع تعمیم دواړو کې راغی ولا يقبل قبول من نشي من هذا غنا شفاعت او ولا يقبل ولا يؤخذ ومن قصر شي غنا عدل جرمانه ولا هم نبد سرور شي کومک د شهادت بل ځکه برازي یو ځکه نفس مجرم دی بل ځکه غیر مجرم معتزله استب شفاعت درجات منینو نه مني موږ ټول شته دولس مراتب نه پیچره قهري بالوجاهت بالمحبت وسنامات وإتباعهم شمن نجات درکې تاسو من آل فرعون د فرعونانو یسمونکم رسول به تاسو سوال ادا به بد صاحبنا کوم و یذبون علی الاول بابناکم سامنو شند به پر خود رسول سنانا و فی ذلکم بدی کې امتحان صاحب ضرب د خوان عظیم یا به بچ کېدل کې لوی انعام دا ولی خو به ولیدو دا یا د قشم بری سره له خپل مابین کې دا مسله دا ولا شي ان شاء الله من کې به ولګ پیدا شي د حکومت به وړنګيږي دا نه چې تر وکړي د اطلاع ورکړي نساء ویلي غیرت د وجنه ژوند پر خود لري دا فتنه را ځکه زنانه چې ژوندۍ زيتي سړی کمی دویم حیا اخصله دا خبره غلط ده چې په حشا باندې پر خود الله به متصل امر د جهاد کو بلا ان په معنا د امتحان راځي او د قشان د نعمت ورسه کې بل نعمت و ایس فرقنا پاټیم چې موږ د ټوټه کې کومل بحر پتا سو درې ابو خالد اسمی کو نیوا فانجینا کوم نجات مدر کې او غل بوغان د فرعون واندم تنظرون تاسو ورته قتل انجینا ال ترغین زنه زور له غختون نجینا ویلي واندم تنظرون تاسو قتل فرعون غرد بلګریم غردي یو خدای دشمن له شګوري چې غرکیږي خوند به تعالی دویم دوی په ژوند کې د عظمت پروت و نه ایست الله ورته ختم کړل لکه چې د یهود نسوره عظمت دخل په ژوند کې پروت دی ایست الله دل کړو نعمت روحاني و اثباتهم چې موږ دا کړل موسی سره رب علیه السلام سره یک شپې موسی لفظ یوسلو شپږ تشکر تر غلې موسی ابن عمران ابن قاهس ابن اسحاق ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم ابن تاروخ ابن ناخور ابن شعرو ابن ارغو ابن شالق ابن عابر ابن فالق ابن الفخشن ابن سام ابن نوح علیه السلام مزید ویری په معنا د مجرد یا قبول کړه لته کې معنا چې تاسو حساب کوئ نو په دې قمري میشتو به کوي او ثم تخذم الاجل به تاسو نو اسله بوله هیڅ دا دراتک نو سو انتم ظالمون تاسو ظلم کوونکی شرک مو کو به ثم عفونا عنكم بما عفوا ما في وغلساسنا من بعد ذلك رسيد كان لعلكم در پر شکر با سي
ورسو سوچ هدایت اسماني وحي کړي و اذا تینا پاتیم جمهور کې مسر الكتاب جنس کتاب تورات اول فرقان فرقون کې ما بین د حق او باطل دغه معجزات لعلکم در پر چې تاسو ملارو علی شی هدایت پدې کړي و اذ قال موسی پاتیم چې موسی علی السلام دې خپل قوم ته ویل یا قوم ای زما قوم انکم یقینا تاسو ظلم کړی په قولو ځانونو باتخاذکم العجل بن ول ساوس د اسخلل بولویت فتوبوا وسوبوا الى بارکم ما چار چې جدا جدا اندامونه درکړي په خپل ځای کې او فقتلوا به وجه فسق خپل ځانونه د توبه ده تکمیل توبه ده ذالکم خیر لکم دا تاسو لغوره دی عند بارکم بنی زاغزاج تاسو شکر نظر کړی فتاب علیکم الله سنترا او سبتاسو انه یقینا غجه توبه قولون کې ډیر او رحیم مهربان ورسره کې دوله زجر به دبي باندې آیت کې دوه قول دي وی ویل چې تورات احکام ګران دي موږ د الله سره خبره کو ډیره توبه بارکي چې الله موږ مخامخ وځي سکار وکي وایز قلنا پاتیم چې تاسو ویل یا موسی لن نؤمن لك چرته موسی تصدیق نه کو حتی نر الله جهره تر دې پر چې الله ګورو عیان مخامخ یجهرون جهره فاخذتكم صاعقه ونول تاسو اندر وانتم تنظرون تاسو قتل یوبل متصریات شدال کې چې ګویا الله دې نشي خو دنیا کې کنه هغه دنیا کې به ګورو پیغمبر به الله دې کنه ابن حجر په مستقل کتاب لیکلی قول راځي دا چې پسړي دې نه پسترګو ثم بعثناكم الله بير او چې کله موږ تاسو د پیغمبر په دعا من بعد ما دم شاز عمر دین او لعلکم در پر چې تاسو شکر وباسئ دا واقعا د پر اثبات د بعد الموت داغه په دعا باندې به دې مرنه ورسته دا اوس مکلف دی ګرځي مکلفه نو قول راځي دا چې نشافری رحمه الله دا خبر ذکر کړی دا چې مکلف هغه ټیم کړي چې کله به تور مثال یو مکلف نه شي کله په خپل نیټدار مرګ باندې مرشي او دا مرګ معجل دی بل نعمت او موږ نه ورې زرا واست علیکم بتا موږ سورہ کړه علیکم الغمام بتا سبحان ریش من اورېز وانزلنا علیکم المن والسلوى نازل موږ بتا سبحان الله وي خوګه جاولا او شیسې نریوا او سپینه ونه رزق او شنوره بلاکی سپینه څنګه چې به تور ورس کې سړې قیدېږي دلته عبارت د موږ ویلې کلو خوراکوي من طیبات ما رزقناکم د مزیدارات څخه چې کوم رزق درکړې موږ تاسو لا دی خلګونه موږ ګټیا ونه کړو موږ باندې ولیکن قانون فسم یسمن په قول ځان تیرې کړې په سبب د ګناه او ذخیره کولو ورسې کې بل زجر دوی الله ویل په دې کې په داخل شو دوی بالعکس کارو کې وادخلوا وایس قلنا پاتیم چې موږ ویل ادخلوا داخل شې دې کلیلا فکلوا خوراکوي من هدا غنه هته چې تم چرته مو شو خیر غدن پر اخا او ادخلوا الباب داخل شې دروازې رسول جدن منقاد مصدق د حاکم کې راځي دروازې ټیټه وا ځکه د شی ویلې او وقولوا به وي حته دا لفظ نغفر لكم موږ بکنو کو تاسو تاسو ګناونه وسنزيد المحسنين زر چې موږ به کو ثواب نه کانو لا زجر څنګه چل دی وکي وای منو نه الله وای فبدل الذين بس بدل کې اخر جزء نه کړه قولا وینا غیر الذي غیر دا غنه چې کوم دی ته ویلې شی او یا وخذو غیر الذي نو فانزلنا بهم نازل کړه الذين فاجا جزء نه کړه رجن ټوټه د عذاب من السماء دبره بما كانوا يفسقون بسبب د دې کړه به دین دا رجس ابن قیم به لیکلي چې کله سړی په اسماني وحي کې او اسکارو کې تغییر او ترمیم کې دا نتیجه راځي ورسره کې بل نعمت او بنوي ټول خلک رااله نو استسقا دوه طریقې دي یو دا چې په خطبه بور کې هغه معلوم یا نفس په خطبه کې دعا وکړ دا خبره غلطه ده چې د مال د لکې پوری ټوټه تړل او غیره ور ورچول وایس په ټیم چې طلب دوبو کې موسی عليه السلام او استسقا لقومه د خپل قوم د څخه مشر به دا کار کوي فقلنا نو ویل چې موږ ادربوا وبعصا کبر خپل امثال الحجر دا کانه کم کانه نفس کانه ماجد لري چې نمبر وګدواله او شکل د غوی سر په اندازه مخ طرف مائله دلته عبارت دی ویوالو فانفجرت روان شو دغینه منو دغینه دولس چني فانفجرت انفجار کم انفجار زیات اول کم به زیات ای ضرورت مطابق عینا دا تمیز دی نو دا په خپل مشترک لفظ څنګه تمیز د وجه قرینینا قد علم سره اوس پیدا بیان دا دولس چني ولې شوي اې د دوه خبريات سره کورنۍ کې اختلافي نو یا تقسیم پکار دی او یا ټول کې تقوا راشي قد علم معلوم کړه کله ناس نه لري ګور مشرب هم ګذر ویری مونږه کولو خوراک وسکل کوي من رزق الله د رزق هم ګرځي پر اسمه کې مفسدين فسادان تعثو کې معنا دار خو تجرید دی ځکه چې کله سړی ځوانم وي کسب هم نه کوي خوراک هم کوي نو چې خوراک هم کوي نوجوانم دی او کسب هم نه خپل ته قرآن کېږي ورسېد کې نور وایس قول د پاتیم چې تاسو ویلې موسی لن نصبر چر د موږ صبر نه کوو په یو طعام یو وخت کې راځو چې ورته یو طعام یا نه او فتولنا دعا غړم له دربنه دی یو خرج لنا چې موږ لرو باسي مما ذا سنتون به دل اردو چې لازمه کې راټو کوي من بقلا چې سبزی نه دی او د قشان ترې دی وفومیا او غروا عادش او نستی او بسولا او پیز فم کې قول ورمور کې له حنتا راځي وګا نو قال غورتي زجرنا اتستبدلون الذي تاسو بدل کې اغلا شاد ډیر کم دی بالذي په مقابل لاسه چې غره دی ادنا حیثیت کم دی نشته دی ولې غره دی وو چې علماء لیکل الله را لګل دی شک پکې نشته فائدمن دی
او دغه شان بدن له نمو ور کوي مفتر کوي دا نو هبته کو چې مصر یو کاله کته شي زی دلیل به دې باندې چې وس زمیدار ته کې اسباب د سره در باندې راځي به دې کې اختلاف امام نووي شه لیکره چې کوم یو غره شی دی زمیدارا او که تجارت او که غنیمت مال چا یو ذکر کړی چې بل خو قرطبي لګري زمیدار سره که څومره خشون ولی مونږ کې بلې طریقه باندې چې حلال حرام مو کې وګوري خو به هم دا غره پوندې شو دی وغیرہ وغیرہ بنا بر هر تغییر فإن لكم يقينا شرط او پارا ما سالتم چې کوم سوالم کړي دي دغه خار کې دی اخذ عليهم الذل بده بنزلت او مسكنت او وقت شو بغزت الله دقانا ذلك بانهم سكدوا كفر کړو بیات الله الله پيتون ويقتلون النبيين وجلوان بيال مسلم بغیر د جرم شرعي او ذلك بما سودا بسبب د دې چې شان کړو وکانيات دون کړو تجاوز حقوق الله حقوق العباد دوړ ختم کړو وس دعوت ترغیب شي ایمان لا ان الذين امنوا يقينا اخر شي ایمان راوړل دي والذین هادوا اسو چې يهود او نصارا دي او صابین د سور باندې کړي معنا امانه چا چې ایمان راوړو نو دا څنګه ایمان راوړي ان الذين امنوا باللسان من امن بالقلب یا من امن بالدوام یا ان الذين امنوا اسم د ان ده او فلهم اجر ده خبر او الذين هادوا ده مبتدا من امن ده خبر ده من امن بالله چا چې ایمان راوړو په الله او رسول سره باندې وعمل صالحا عملو کې د قران او سنت برابر فلهم اجرهم ذل اجر ده اندر به د رب سره ولا خوف يربم بين يوم بكيدا خلقهم ورسېت کې اوسه بني سید زور خلق دي وینا یو کم ته چې عمل بل لکما واذا اخذنا فاتیم شمو واخذوا فوق له استاذنا الاحد المؤكد باليمين ورفعنا پورتم کې بر استاذنا تور غره ویلې مونږه خذوا علي ما اوساتینکم شمنګه در قواتینکم بقوت بکوشش او اسکریات کې ما اسج فی بدی کې لعلکم در فارج الله نو یریږي متقین شي وای منلو نا ثم تولیتم الله بیت اسمو خواړو من بعد ذلك ذی اقرار نورسا نو ول الله برباد نکړه فلولا فضل الله علیکم فضل الله نه پتا اسمان رحمت لکم تم تاسو من الخاسرین تاوانانو بغیر کی معمولی به تدبیر د وجنار چلاړه راځي درې کی چې اجر نشا قرطبی درې کی د کامیابی په طرف باندې رانړ ابن کثیر درې کی ورسره کی زجرونه هغه په ترتیب باندې چې دوی هلی جوړې د حکم شرعي د معطل کولو لپاره الله ورمن درادو کو او ولقد علمتم الذين يقينا تاسو معلوم دي اخر چې تجاوز کړي تاسو نه دفته پورس عرفت مونږ ولې څنګه ذات خللو د علم او د معرفت ما بین کې فرق الذين اسو چې تجاوز کړي منکم تاسو نه په سبت ای په یوم سبت په تعظیم سبت دوی به هلی جوړولې کار د پاره بس په دې ورځ باندې الله بیان زیات راوسه شو راندل ډل ورسره برش تر توشي کې دمر به وګد وچی تر دې پورې خراب و د چوکټونو دروازو له سره کار کوي فقلنا به منګ ویل الحمدلله کو نو شیخ قراتن بسوغان زلیلان الوسر المانی کې لګل هر هغه هلا چې حکم شریف هغه باندې معطل کیږي بس هغه ناروا ده فجعلنا هذا قريه یدا عذاب وګرځو موږ د الله عبرت لمارا چار پاره چې موجود ورسره خلکو لپاره واعظ تقوا دار ولا نکال موجوده واعظ موږ د پاره شو ورسره کې وس تعنت په سوالات به بری کې اختلاف دي چې د قطر واقع مخکې وکړه بقری زائد د مخکې د بنسبت سره غیله خو دې بده کې لګیو نو وی ته د قطر شوی دی دې سره والا هغه په وی یا التا نفس مراد به بعضه مراد د مړي د باز اندام په بازي نور وی قول راځي دا چې د مخکې ده وإذ قال موسى فاتيم موسى عليه السلام والقوم تويلي ان الله يأمركم الله تعالى امر کې ان تسبحوا فعلوا ذي فعلوا دغوا نو قالوا دی ویلای ته نشي موږ پورې هودو وان ټوک ماران ټوک موږ پورې کوي محزون قالوا ویلای اعوذ بالله سبحانه سم الله باندې خبر نشي شند جاهلانو دغه حکمتونه دي چې بیا پر ټوکا در باندې سوي عادتونه اعوذ بالله سره کلمه ده او ټوک کول جاهلانو کار دي نو قالوا ویل شو دعا وغواړم له ربنا دي وسیله ده کنه یبین لنا چې موږ بیان کې ما هي سده عمري قال ویل چې انه یقول یقینا فرمای ان بقره د یغاد لا فارس سلام نه ولا بكن من وجوان نه ده اوان درمنه د بین سره کې د برما بین کې دی ولی ویلي خچ کې دي شیخ طرف بل مایلی نا او ففلو کما چې تاسو امر کې دي شي دا اوس عمل کې راولي قالو دی ویل دعا غړم له درمنه دی وبین لنا چې موږ بیان کې مالونه رنګ سره اوس دا چون چر ده کيو غیدورانی ویلی ولا کړه خبره جوړوا قال ویل انه یقول یقینا فرمای ان بقره د یغاد سیړه فاقون فقیدن کې رنګ او خوشاله ناظرین کتون کې دی تا نو قالو دی ویل دعا غړم له درمنه دی وبین لنا چې موږ بیان کې ما یا کسب سره ان البقره یقینا دا غوا تشابه علينا من غړ وړ شو و انه موږ ان شاء الله کله یو غړل محتاج مقصد در رسیدون کې کدا کلمه نو ویل تر قیامت پورې بلګي نو قال غویل انه یقول
قال ویلی انه یقول یقینا فرماینا بقره ده غاده لا ذلول غیر مسلله ذلنه ده تثير الارض جسمه کې اړول ولا تسقل هر څونه شرط فصل خړوب کړي یسمه په خورو اړي مسلمتن جګ جوړ دا په کې نشه کسب د وجنه نو قالو دوی ویل لا نجت بالحق وزراته وي په پورا بیان بس الله دې کړه خو ما کا دنو چې دا کار وکي ولی دوی د شرم په خاطر باندې یتعنو په سوالات دا خبره غلطه ده چې قیمت ګران دی او دا ریکونډ دې زوی غوا چې سرمن به رسول زره ډکه یادا دا ورسات کې وسوي ګوره باندې سړي کې نو نقصانونه قتلونه کوي دنیا لپاره یا د تر د خزي لپاره یا د مال لپاره یا تر لور لپاره ولا فتنه دا زنانو د وجنه جبدو کړه وایس قتل دو باټیم چې دا سو وجره نه سو اختلاف وکړي په اپده کې فتارتم دکا تارا کار کړه غوي تا کړه او الله مخرجون رښتین کې را قاتل چې تاسو کوم پټاو پټ ځای کار ولې ونی شل را کار کوي نو فقلنا من غوړي چې وای دا مړې باجی ابو باجی سید نفس کذالک دقشن الله شوند کې مړي ويريكم ودقشن کې تاسو پر قدرتنا لعلكم در پار چې عقل نکار والی د دوی مواقع شو د پاره د بعث بعد الموت اقرار به وکي ورسره کې زجر په کار دا چې داخله مرقاش نور مران شو ثم قصد الله يكلك شو ساجو من بعد ذلك ورسره په زیات خوراک خوبونو بدعت دی باندې کلکی جوړیږي په ذکر قرآن باندې دې بس الله سره کل مسكين باندې خرچه قبرستان لتل د مریض ته پوسو وغیرہ او دا خطرناک شی دی چې انسان د الله وران کی قرطبی مالک مدینه نه نقل کړی دی فهي کل هجر الله اذا شو بشان دتیږي ابن قیم فرمایي کته کې نشته بل شک سخوي هغه ویلې وي او معنا د بل دی بلکې د غنم کلا کا ولی وان من الهجرات یقنا باجه دي ګنا غري چروان دي منه د غنه لنارو تیجوبا وان من او باجه اغري شو شو به يخرج به وجه غنه لګلګوبا وان من غنه باجه دي اغري شراون غړي من خشيه الله الله د يره د وجه د الله يره د نشي پیرین دي ارچی کې به خپل معرفت او د استعداد الله خود له و الله نه دلنا خبر دا عمل نشي تاسو کوي روسه کې ادب مؤمنان الله کته جو غړ شي علی کتاب اسما خبرو منه دا وو کې دا خبره غلطه راغوي زمان منه الله تاسو سو خپل دعوت کوي بکاته افدت مونه تاسو ته مرنه داخله به تصدیق وکي تاسو امام برور تاسو د وجه وقد كان حال دا چې یو جماعت منهم د دوینا يسمعون كلام الله ورد الله كلام تورات انجیل زبور او قران ظاهر دا چې مخ کتابونه دي ثم يحرفون به تعریف کې او په من بعد ما قالوا رسیدنا شری خپه پویو وهم يعلمون دوی پویږي به په دې تحریف کړه کنه کړه دوه قول لري یو قول چې کړه لکه دا يحرفون دویم نه دې کړه فاتو بالتورات شیخ عبد السلام رحمه الله فرمای مانوي تحریف کړه دې لفظي کړه کما ورسیات کې وسبل صفته و اذا لقوا الذين شكل مخامخ شدي ایماندار سرا قالوا سوى امنا واذا خلا شكل الارش بعضهم بعض جديد باجنور نو قال به سوى ايتا شتلا ورکوي دل بما پاس باندې پتا الله چې الله شان کړه علیکم بدا سبحانه ليحاجوكم عاقبت بداشي دلیل بونی شي پتا سبحانه عند ربكم شاز در پوړاندې قیامت کې عند رسول ربكم افلا تعقلون دمر داخل نکارنا علی منوالی ورسای کله سبحانه رد کی اولا يعلمون ايدين پوی ان الله یقینا الله پوی ما پاس چې دې پټیو اچ کار کوي ورسای کې واستقسم وبنو باز ايدين الله انفال دي لا يعلمون الكتاب نه پوی به کتاب مده زمي کړي دي الا امانه دي کې دوه قول دي خپل خواهش یا خواهش ته اهل کتابو بدل خبره وې سیستم متصل دی منقطع و انهم ان دي دوی مگر کوي ګمان اسی ګمان بشر روان دي نو درې کار وکړه درې سزاګانې وسو اوري فويل ويل تبعيدا دا خبره غلطه راځي جهنم کې او کندره اغه ویل ویل کیږي ځکه مرفوع حدیث پیغمبر بدی کې نشه ابو حیان لیکي خو جدا زمانہ غاني ویل تبعی او به تبان دي تبع بشي مشقته للذین اجل یكتبون الكتاب چې کتاب لیکي به دې په لاسونو باندې لاس په کتاب لیکل کیږي نو به دې هم ولې وجنا بل چا امر نه دی کړي ثم یقولون به وای چې هذا من عند الله ذا الله خو لیشترو شوالي به پای باندې ثمنن قليلا به شي لګي پانی دي لګي د ختمې دن کړي او فویلن تبیدلهم دلهم ما سنا كتبت چې لګل کړي دی لاسونو وویلن تبیدلهم دلهم ما یکسمون حسنه چې کسب ګرځولې کسب کړي لري درې کړه ویل ځکه چې درې کارې کړي دي لیکل یو کړي كتبت پر ماجی ویلې ورڅه کې بل عقیده دوی له سورې زموږ جانم کې به راوځل وقالو دوی لن تمسنا شرط هم ټچ نشم پورې وره الا مگر سورج مار کړي شوی کله معدودات ځکه عوام مولین دي قل ورته تاسو نه ولې الله سره ان الله اوس کې من توحید یا اسمنی وهي شریکل کړي دي نو فلن يخلف الله چرته الله مخالفت نه کوي خپل الله اوس ام تقولون بلکې وای په الله باندې اس شی علم نشتا فیصله بلا درست را من کسب سیئات ان شکارو کې بد او حاتو کړه بد باندې خطیئته د ګناه معنا کفر او شرک لاړو فاولئک اصحاب النار داخل دور ولد هم فيها خالدون پای کې به شي اوس بشارت
والذین آمنوا اخرج ایمان راوړ او عمل الصالحات عمل کړي د قران او سنت برابر اولئک اصحاب الجنه داخل جنتین دي هم فيها خالدون پای کې همیشه خوندان د جنت ورسه توسط اوامر او منهیات واذا اخذنا باتم شو واخذوا بني اسرائيلنا په خلاص بس خبر بارکی لا تعبدون الله چې بندګي باندې کوي الا الله سوا الله نه وبالوالدین کوي به مور پلار سره نه کی مور پلار ولې ذکر کوي اول تربیه څنګه الله کړي دوه مور پلار دویم مور پلار د بچی په طریقې خوشاليږي هکذا الله دریم مور پلار د بچی نه ایواز نه غواړي هکذا الله او اهل علم فرمایي دې وجه حدیث کې راځي چې د مور پلار په رضا کې د الله رضا ده او پلار د جنت منځنۍ دروازه ساخوخه چې وست شل کوي اخلي قضا کوي وذل قربى اخبروا انا انصر يتيمانان مسكينان انصر وقولوا بويل الناس خلق لا اله الا الله اقيموا الصلاه امر بالمعروف ونهي عن المنكر واقيموا الصلاه فبندره مانځه ورکوي زکات ثم توليتم بتاسو وګرځي مگر کم منکم ساسنا وانتم تاسو یې راس کوونکی یو په ظاهر او بل په سره کې ورسه کې بل الله علما ورته ویل خلک کورونه نو باسي دوی به اساس اسباب برابر کړو به بشر دوستي لپاره پیسې ورکوړي دا ولي ودا بشر دوستي چې موږ د قیدین راخلاص کو ناجیب نیمه اسلام باندې نیمه نه مانه و اذا اخذنا فاتیم چې موږ خصوصا سازونه په خلاصو جنب ته وي دماغکم د خپلې مری ولا تخرجون نو باسي خپل امجنس من دیارکم د کورونو خپل ځن خلاف سنت یا چې بلو باسي تبم سي ثم اقررتم بتاسو اقراءكم وانتم تشهدون تاسو پویا بیسن چل دی ثم انتم بتاسو اولای من یا هؤلاء تقتلون وجل انفسكم د خپل ځان او تخرجون او باسي یو ګروپ منکم تاسو من دیارهم د کورونو تقتلون وجنه په دې حال چې کومه کوي علیم دی سره بل اسم او دوام په ګناه سره کې شی باندې او که تاسو براله قیدین تفادو تاسو فی دی ورکول هم اغوی د اغوی نجات د پاره او هو حال دا چې حرام کړی شو په تاسو باندې سل قتل ولې ذکر نه کی سړی قتل شي ختم او د اخراج بار بار شه دانو شل درد ور کوي افتؤمنون تاسو ایمان لري په باج کتاب باندې او تکفرون انکار کوي په بعد په باج نورو نفما جزاء من يفعل جزاء را چا چې دا کار کوي تاسو نه مگر شرم په ژوند نه ویږي و یوم القیامه پرز قیامت واپس کړي چې داخل کې لا اشد العذاب سخذاب لا وما الله ان الله بغافلنا خبر دا عمل نشم تاسو کوي ورسه کې نتیجه او تخفیف اولئک الذين داخل شدوا واخصوا دنه په مقابل الاخرته فلا يخفف نسبك من شدين عذاب ونبوك لشد سره کوم رد شفاعت قهرمو دا ابو طالب خصبک عذاب دی اول چې چاله مقرر دی ورسه کې نقلی دلیل ولقد اتينا يقينا ورکړو موږ الله موسی علیه کتاب او به مولګلو من بعد دا غن رسولان واتينا موږ ورکړو عیسی زوی د مریم لر بینات کار دلایل و ايدنا مضبوط کړو په روح صفا روح القدس مراد الله په دې کې روح چولې دي یا جبريل مراد دی یا روح د عیسی مراد دی یا انجیل مراد دی د معجزات اسم اعظم شمړي پیژندې کول ظاهر دا جبريل دی ځکه انبیاء ولا غره د خدمت هغه کړی دی او تربیت مم کو اف کلمہ ارکل جاءکم شراشتا راتوی تاسو یو رسول بما پاس شو خوښ نه غني تاسو تکبرو کې په فريق یو جماعت چې تکذیب کوي او بل جماعت قتل کوي بل دوی بازار چت غنلو وقالو دوی به قلوبنا سمون نشي غلفن یو خد علم ډډک دی پردو کې دي دشم د شدا نه بل انهم الله بلکې بدوی لعنت کړي الله تعالی په سبب د کو پړتا دوی فقلیلا ما یمنون کم ډیر کم داخله کې ایمان راوړي ورسېت کی د پیغمبر دراتګ نمخ کتاب چې را دي شي دغه په قیادت کې جهاد وکړو خو چې کله راغی په ځای دی باندې جهاد وکي ای سبب طرف لاړه ولما جاءهم شکر راغی د کتاب د الله رخانا مصدقون تصدیقون کې دا کتابونه چې کوم د دوی سره او کانوا داو من قبل وړاندې چې طلب اطلاع به اخستا الذين دا چې غیر مسلم دي یا اطلاع ورکولا استبتهونه کې سنشورونه معنا زوی پلا ځکه اول دوه لپاره قبیره واجه مرجحات موجود دي او د دریم کې به بمجه النبي او برسال النبي او باتيان النبي دا ټول احتمالات شته فلما فسر غل شراغ دویلا ما اغنبي عرفو چې په شدنو کفرو به انکار به وکړو فلعنت الله اذا الله لعنت دی غیر مسلم باندې ورشد کې الله عثمان درت کوي چې دا زد ولې وکړو کینی او د حسد د وجنا به سماډر بد چې خرڅ کړه الله پای باندې خپل ځانونه هغه دا چې کفر کوي ما با سبانه چې الله نازل کړو بغیند وجه سرکشي چې الله نازلې من فضل باز فضل الله من یشا بچا چې غوړ خپل بندگانو چې وای څنګه لړ بني اسماعیل الله نو په باو داخله غته شو په غضب د پاسره بل انکار د عیسی نه کړو د موسی نه کړو د پیغمبر نه مو کې او ولل کافرین غیر مسلم لپاره عذاب د سپکون کې سپک خلق دي نو جزاء من جنس الله ورسېت کې وسنور دوی چې دی ومن هغه څه منو چې کوم من سره دي نو قران او سنت نه منو نو الله پاګه کې تاسو کوم منل کړی دي ځکه انبیا مقتل کړو قتل د انبیا پر مشغول تنو
دلیل به دې چې هغه نه منه حق زدام نه منه و اذا قيل لهم شکر دوی له ویل شي ایمان راړي بما پاس چې الله نازل کړي دي قالو دوی سوې نؤمن من ایمان راړي بما پاس منون زل علینا چې موږ نازل کړي شوی دي اوس اکثر خلوی کنه موږ خپل موافقه بنو و يكفرون دي انکار کوي بما پاس من وراو چې نه خو او هو الحق حال دا چې غیر وشتون کې او تصدیق کوون کې ودا چې دوی سره ثابت حق نو قلت ورته فرما الزامي رد خټی د تورات منی نو په تورات کې قتل د انبیاء خبره چرته ډېر خلک داو کې د مذهب راغلي څخه خلاف بل طرف رواني دوی عادت دی بری امت کې مراله قل ورته فلما تقتلون ولتا سو وجری د انبیاء الله انبیاء من قبل مخکې ان كنتم کتا سو شرط ایماندار ورشات کې بل زجرا ولقد جاءكم يقينا لا تکړه دا موسی بکارت لایلو باندې ثم تخصم الاجل بمولو دا سه بولو یدا غدرات نور سوي ظلم کوم کې تیرے مو کې وسو شی په غیر محله ورشات کې دوی نافرمانی و اذا خذنا فاتم چې مواقف په ولو ساسو پورتم کې برند تاسو نه تورا ویره مونږه خذوا والے ما ساتیناکم چې مونږه درکو به قوت په کوشش باندې وسمو قبول کړي قالو دوی سمعنا مونږ اوریدل او عاصینا نه مانو سمنا په وخت پورته والي کې عاصینا چې کته کې یا کشانو مشان یا ظاهر او باطن و اشربوا معنا دایز دي و اشربوا شکس کله ولې شی او په قلوبهم ذری برینو کې الله محبت دسخي به کوپر په سبب د کوپر دي نو قل ورته سما ډیر بد چې تاسو امر کې بده باندې ایمان ساسو ایمان خو دې امر نه کې تحکمان ان کوم دغه تاسو ایماندار وای دوی ویلي وی هغه دنیا کې زمونږه دا خالص نو الله وراسي مباهله وکي قل ورته وین کان کچرته استاد پر کو روسنه جنت عند الله اذا الله سره خالص نه یوازي من دون الناس نه نور خلق فدمنون ارمان د مرګو کې بعد روشن تاسو باندې ان کوم کتا سوي چرته رښتونه ارمان د مرګ وکي مرګ وګړي په هغه دروغجن مباهله ده کیندا معنا بني چې سړی مړی جنتی نه غل ارمان وغواړي موږ باندې الزامیت کې چې تاسو وغواړي مرګ نه هم راغلی ده نو دلته معنا چې کم دروغجنی هرگز ودی ارمانونه کې ابدا بالکل بما قدمت ایدی مساو دي چې مخېلګری دی لاسون او الله علیم الله په دې بظلم کوونکو دا سلیمان ورو شاید کوی ارمان څه کوي دغه بل مرز دی ولا تجدنهم تو مند کې احرس الناس دې حرسناک د خلکو علی حیات بشون ومن الذين دا چې شرک کړي دي زکات یو طبقه قیامت منی بل نه مانی یو د خوخ بغړی یو د ارمان شومر وکړي چې الف سنه تنزل کالا دا سر کنه دوا به څنګه اطال الله دې عمر وګت کا نو باز علماء په دې کې دوه قول لیکلي دي چې دا منع دي قول راځي چې هغه جایز دي و ما هو نبی دا چرته بچ کوم کې هغه من عذاب د عذابنا انداز کو عمر ورکړي شو عمر او الله بصیر دې په عمل باندې چې داخله کې کوي لیدون کې متضمن دې معنا د علم لب ځکه بار اور دي چې نه بلې حساب دوی ویل موږ څنګه خبره څنګه منو جبريل د دراسي جواب قولوا يا من كان عدو ان سوچ دشمن د جبريل ځکه دلته پیغمبر پر رسالت شبهات د جبريل بارکه د سليمان بارکه د هاروت بارکه د راینا بارکه د نسخه لجبريل هو کافر دلته عبارت ولګوا څوک دشمن د جبريل کافر دی هیڅ پروان شي دغه دشمنی کې د اسلام کړي د غاړ نه لړې کړه موږ zarar نه راکې فانه سیلت بیانې فانه یقینا غن عادل دا قران صاحب رسول باندې باذن الله د الله په امر باندې مصدقاً تصدیق کوونکی دا اصل شي نه وړاندې ټیک جبريل بخي خو لیکن مضمون کې بټا کاری نه وه د نه دې او بشرا وزیر د ایماندار الله ورشید کې وسه به تاکید دې حکومت من کان عدوان سوچ دشمن د الله او د ملائکه او د رسولانو د جبريل او د میکال جبريل او میکال ول ذکر کې باس په دوی کې دا مقرب دي کنه عمده د الله سره دښمنی دا چې د بچین ول د ملائک د الله لوري نه غني رسولان مقابله نو فإن الله يقينا الله دشمن دی غیر مسلم دې دشمن دی ورسه کې واسترغيبا ولقد انزلنا يقينا منازل کړي تعالی ایتونه ښکارا انکار نه کې بها په دې باندې الا الفاسقون مگر به دین ورشت کې دی بل صفات او کلمہ ارکل احد شذ لو شکی ولا وس نبذ غرزي واغل فريق یو ګروپ منهم دینه بل اکثر بلکې اکثر دې ایمان لري د پیغمبر صدق او دوی له زجر په انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولما جاءهم شکر راغی دوی له رسول من عند الله الله ذخوانا مصدقون تصدیق کوونکی او دا دین چې کوم د دوی سره و نبذ غرزول فريق یو ګروپ من الذين دا چانه اوتل کتاب چې کتاب ورکړی شوی د الله کتاب ورا ادور مرسل شاګانو کتاب الله کې دوه قول دي قول راځي دا چې تورات ده کانهم دی وګرځو کوي سره پويږي دا کینه د دینه دا چې عمل پینې کوو اگر که سفیان بن عیینه قرطبی نقل کړي دي دورې کوم کپړو کې تا وکړي و ورسید کې بل جواب د شفیع ته چې شعر ناروا سليمان چې کړي جواب دا غره شعر مقابله کړي دا او تبو دوی تابعداري وکړه مالا چې تابع لستل به شیطانانو علی عمل کې سليمان په حکومت د سليمان کې یې دغه په مقابله کې ټنګ ټکور او دا وما کفر او کفر نو کړي سليمان دی ویلي کفر
ځکه دلته کې دوی نسبت د کفر دل کړو مقصد په آیت کې شروع وته ستا پړای د حق پرس مقابله کې دل دفاع به کوي ولکن الشیاطین لیکن شیطانانو کفر کړو هغه څنګه يعلمون الناس تعلیم ورکو د خلکو له سیر شتا اثر مشته او شاعران وجل پکار دي شاه عبد العزيز کې هغه علم چې پیدا کومي ضرر زید دغه نه ځان ساته د شعر به دونه اقسام قرطبي او رازي لیکلي دي وما انزل دعاتك بما قال او تابعداري وکړه د اساس نازل شو په دوه ملائکه باندې بابل خار کې شهادت مارود دي فغيب تعلیم نور کو من احد ان شاء الله حتى يقول در دې شورته ویل انما نحن فتنه يقينا موږ د اسمک د بار راغلی او اسمک تیو فلا تکفر انتظام کافر کوي چې تاسو موږ نزدا کوي الله یې مکوي نو دوی کې سیر اثر لري و حرام دي نو حرام څنګه اثر لري جواب دار چې تشریع تکوینی خبره ده غلانه راور سره په مړیږي فیتعلمون دوی څه کوم نو دې دوه نما او يفرقون جداوال راوس به پای بن بین مر وزوجي ما بین سړیو خزه کې د شعر ډېر اقسام دي یو دا اثر البتر کې به لیکلي دوی بدا کول وما هم مستسلی نو دوی ضرر ورکون کې بده باندې چاله الا باذن الله مگر د الله په اذن باندې ويتعلمون او دوی چې تعلیم ورکوما او يتعلمون دوی څه کوه چې ضرر به ورکول انفعون فن ورکول ولقد علموا يقينا دوی لفظ ولا من اشترى او چې دا واخستو نبی دل په اخرت کې من خلق شرط عیسی خلق ولا به سړي بد ما څه خرج کړ پای باندې ځانونه لو كانوا يعلمون ارمان کدي پوي دي دوی دا کار بیان کولو مسترغب ولو ان سيد څنګه ولو انه امنوا الله کدو چې ایمان راوړي او تخوزان مشکل د کفر او شرک او شهرنا نو ثواب د الله رخوانه چې ورکی دي شي خیرون غرو لو کان علمون ارمان کدي په دې ورشت اوس بل ګور صحابه رب زرا عینا وی خیر دي خو چې مونږ ویل سلام نه کړه جواب ده تاسو غلط مقصد اخلي کنه د رعونت نه شپونکیا ګډبا قمقلا یا نگهبانه د شلفاز به ذکر ودن نه کول ساعت صبر ک به مو د شلفاز ورته سره بګورم دی وجنه اغلب شغت وکیش مرغان لري ځان ته ساده حضرت حضور وغيرها یا ایها الذين امنوا يا ایمان ولا تقولوا راعنا نه ته کړ دی لا ایها الذين امنوا راغله عبد الله بن مسعود شاه وختنه وکړه مال توشی وکړه وی یا ایها الذين امنوا لغوک دا ای دین ورسره چې کوم حکم ک عمل کیو عمل کی راولا او کومه نه ځان ته ساده ځکه اوچته توري وسيت نشتري يا ايها الذين امنوا ايمان والو لا تقولوا راينا لفظ راينا مو يقول انظرنا دوايا او اسمعوا قوري وللكافرين غير مسلم دفار عذاب دي الیم درناک یا قبول کئ ما يود الذين داوجه څه بیان چې داخله تاسو سره پټه کړ دي ما يود الذين خوښ نه غني اخره چې کافرانه من اهل الكتاب ذل کتاب مشرکین انده خبر چې نازل کړي شه علیکم تاسو من خیر شرط وای خیر قران کې فاطمه منګان راځي وای من ربكم شاوز رب دخوانا جواب او الله الله خاص کې په الله ما چاله شو غړي پیغمبر او محمد صلی الله علیه وسلم یادې او الله الله خوند فضل العظیم لوی فضل قران لوی مسله بل دا څنګه شپارس مې بیت المقدس موضوع کې اوس په بل تر باندې ګرځو جواب موږ ټول د الله یو څنګه امر چې الله کې بسابه گئی ما ننسخ اې دې معنا دا نه دې مسخ نه دې منسوخ کړي نسخ معنا د لیکل زایل ولا محو کوله دا ټول کې راځي به قران کې منسوخ آیتونه شته او کې نشته شته یو قول لا چې نشته نو ال تبارن شخص معنا دا ولې قران نازل شو دونه کتابونو په وجود دویم قول لا چې شته چې آیتونه دي چې 50 دي چې 20 دي چې ولستي خو شیخ عبد السلام رحمه الله نقل کړی د شاول الله نه ک منسوخ دي په یو اعتبار او منسوخ نه دي په بل اعتبار نو معنا دا شو اغه چې موږ منسوخ من آیت روایت ابریدو نو نأتی به راوړو بخیر غره من هدا غنا مثله مثله په ثواب کې علم تعلم ته نه پويږي یقینا الله پارش قدرت والا دی یو پکې نس کړه علم تعلم ته نه پويږي بل دلیل ان الله یقینا الله چې هغه پر حکومت د اسمانونو د اسمه کې خلق ملقنا عبیدن وما لكم نشتا من دون الله سوا الله نه چې دوه حکومت کې نو نس ما کولې شي ام تريدون تاسو اراده لرئ چې سوال کې د خپل رسول نه کما سویلا لکه څنګه چې سوال کړی شوی د موسی علیه السلام من قبل وړاندې سو حتی ان الله جهر وغيرها ومن يتبدل الكفر الله چې بدل کې واوسو کفر په مقابل ایمان فطری ورکه فقط ضل راشدکم راشدنی غلار سواء السبيل اذا بد شبد موصول المستوي وزل کتاب صفات دین ځان ساتي او ود کثیر زیات خوخ غني زیات من ال کتاب دی یوزن شعراو ستاسو ارتداد مرتدواله یا ارمان ستاسو مرتد شي من بعد ایمانکم ستاسو د ایمان نور شي کفار او حسدا دا حسد من عند انفسهم يدود نفسونو د وجراوته مفلوی ده من عند انفسهم يدود قباحت پاره ویلې به حسد کړه ولې کې امام رازي هغه لپاره اوجه بیان کړی دي نیک عمل د شي بربادي لکه څنګه چې دا چاړل وختره منځوړي حسد دا معنی ارمان وکي چې الله د نعمت دل اول ور کړی دی غیبت به ځان له خبره ده او د بچ کېدو لپاره ډېر اسباب دور سره راشي
قباحت وجنبي من عند الفسيم من بعد ما تبين ورسل كمال شذ الى الحق نفعف عفك ويوصفه مقواله حتى ياتي الله ترضي پر چ الله راته وي بخبل امر چا ولایت منسوخ دی پجات خنا دلته کی دعوت دی زکه غایه ذکر دا ان الله یقینا الله دی خاص بارش باندې قدیر قدرت والا کیسه عمل ترغیب واقیم الصلاه فبندره مانځه کوي ورکوي زکات او ما تقدموا اجدا سمخیله کې خپل ځان دوباره من خیر اند شی برابر تجدو مندب کې دغه ثواب الله سره ان الله یقینا الله تعالی په عمل جاسو کوي بشیر لدون کې ګور لانفسکم د ځان غم بکای او من خیر اند شی برابر دی بل شي پاره بخي دی بل غلط عقیده چې جنت تبع غوي جاي يهودي او وقالو دی بو لن يدخل الجنه هرگز به داخل نشي جنت لرا الا من كان يهودا مگر ازو جاي يهودي او نصراني وي قالو کې دا ټول شریک دي او د پاره تفصیل دي تلک امانیم دار دي خواهشات دي الله یا رسوګانه او قل ورته اتو برهانکم راوړي دلیل کو نم سارقین کوي رښتونی زي دلیل راوړي برهان هغه دلیل ته ویل کی چې یقیني مقدمات نه جوړي بلا درست سره من اسمع چې څنګه خپل مخیازات لله الله لا وهو محسن خو بده شال چې دا سره محسن توحید عقیده والا دا دوه کار شي وکړه مخدم تسلیم کې او عقیده من توحیدی فلو اجرو دل اجر عند ربی در پوړاندې او ولا خوف النبي رب دې باندې رب کوي غام ورشید کبل خپل ما بینګه قباحتونه لاله دیو بل سره دشمنی نه وقالت اليهود يهود ویل ليست النصارى نصارى نه دي على شيء شرط بحق دين وقالت النصارى نصارى ویل يهود نه على شيء بحق دين کدیش نه پوي بده نه وهم يتلون الكتاب حال چلول الكتاب كذلك دقشن وی دا چې نه پوي دي وای راغوندي مشرکین نو فالله والله فیصلو کې دې پر ما بینګه په ورځ قیامت فيما فاز یکانو فی اختلاف جو دې به اختلاف کړي دي دې اختلاف کوم اندازې راورسي ولې جمعه نه منګه ومن اصلو دا کلمه بار بار راشي په بار نه وي سو دې اگر ظالم من دا اچانه چې منه کې مساجد الله الله د جمعهتون ټول جمعهتون مسجد حرام نه اسنه منه کوي ان یوز کرا چې یاد شي باندې کې نوم د الله قران توحید او وسع کوشش کې په خراب یادې په تخریب کې خرابوالی کې دوه قسمه ظاهری یا معنوي مشرک مراره ولا بدعتي اولئک داخل ما كان لهم دول شيء ان يدخلوا اج داخل شي الا مگر په یره باندې یو خدا معنا بشارت دی آینده بر څه وخرا ول الله مجاهد الله غلبه ورکی یا موږ له جهاد سره وګه کنه او لهم شر دوی لپاره په دنیا په دنیا کې شرم او لهم دوی لپاره په آخرت کې عذاب عظیم لوی ورسېد کې وسوي که جمعات نه منګړې موږ نه پرې دی بل ځای کې وکا ولله قات الله به اختیار کې مشرق او مغرب دی کله مشارق د ارب ورځ کله مشرقین د وړي جمی فاینما کوم خواج تاسو ګرځول شي فثم وجه الله مخده ان الله یقینا الله فراغ فضل ولا دی والم پویا وجه الله دا متشابهات نه دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تقریبا د خلکو لا چیلنج ورکي چیلنج څنګه ورکي یو مېش تاسو ما سره بل مناظره وکي زجر دی په بل عقیده ببد صفت باندې هغه دا چې پلان د الله بچی دی وقالو دی ویل چې اتخذ الله ولدن الله نه ولید بچی نازول ابن عتیره معنا کړی دا عیسی او عزیر سبحان الله پاک دا ول دلیل جناب شه الله نه صفات دغه د اولوہیت منافری بل دلیل بل کې دغه په اختیار کې حاضر شي بر اسمانو کې دولانه دي سمې کړي او کلون دا ټول له هغه قانتون دی عاجز بل بده او سماوات نه پیدا کون کې د اسمانو د سمې کړي دی وخت کې څوک وسنه وسم نشي اندم نشه و اذا قضى امرا چې فیصله وکړي او کار فین ما یقول یقینا ویله هغه کن شاء فیکون هغه شي اسګه فکانو فاند زمانه الله رضی الله مخکی زجد له په بل صفت الله له مسره خبري وکي یا نه خراوړه به طلب الايه وقال الذين ولد انسانان لا يعلمون شيئا فوي لولا ولم صلى الله خبرنا کې اول لازم لري نخا ذخر غل ده مطلوبه كذلك دقشن قال الذين ولد خلق من قبل شدون ولا اندوا مثل قول من ده وینا ده يدو وینا غندي تشابهت متشابهي وبل سر قلوبهم ده عقيدي او ظنونا وصل الله هناك اشتكى يقين من بيان كده الايات ده انا كده قوم يوقنون قوم شيخين لري شدب ان ارسلنا يقين تم لګره بالحق بالاشتباه باندې بشیر زیر ورکون کې دوستان لو ير ورکون کې دشمنان لا ولا تسر استاد ته پوښتنه کیدله بارد جهنم نه کې اصحاب الجحيم ورسه کتاب چې د يهودو سره خبره باندې ولن ترزه هرگز به داخل راځي نشستان الله او يهودو نصارا حتی در دې پورې تتبع اشتباه دریو کې د ملت يهودیت نصرانیت نو جواب د سوال کې دې شي يهودیت نصرانیت به حق دین نه قل هو انه ذل یقینا حق دین د الله اسلام دی اول ان کچرت الله ته تابع دری کړه هم دې خواهشات بعد الذي ورث دین اشتار راغله ویلم مالک نبی تعالی د الله د عذاب ولین شرط دوسنه کومه کې چې به بچي اهتمام د علم بیان کې بل دا عالم شی وګناو کی عبد الله مبارک فرمای او اوی گناهونه عوامو کې نه برابرېږي سره د علم نه کړه اوران دي نقلی دلیل الذين اسقاتنا هم الكتاب چې موږ ورکړې دوی کتاب بل وسل کې په حق تلاوت باندې حلال حلال بنه حرام حرام او د قشان
تجوید سره ولي عمل پیږي اولئک ذا خلق ایمان لري به په باندې ومن یکفر چا انکار کو به د نه اولئک ذا خلق هم دوی توانین دي مبتدا خبر معرفه بس حصر د خبر راغی تر مبتدا ورشه کې بل یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب اوس کوریات کې نعمت زمان لته چې ما کړه پتا سو باندې ان یوز چې ما غره کړه الله العالمین بر مخلوق ټول یا فزیت جوجره او وتقوا یوما ویریګه دا عذاب دی ورسینا لا تجنب شدا بکولې نفس بل نفس نه چوشي ولا یقولون بقبول کړي دی نه شرط جرمانه ولا تنفون فنفور کې ایله شفاعت سفارش نه بده ستر وکړي شي کومه کا مجرم غیر مجرم مرادو ورسه کې بلد دوی ویل چې موږ ابراهیم ان الله پیرا دغه چې اصلي ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی و اذ ابتلى باتم چې ازمیوږي به ابراهیم علیه السلام رب د کلمات بس کلمو امتحان دوه قسمه تکوینی او تشریح خیر او غیر خیر لري فائدې دي پنځله څو سر قاسمی ذکر کړی دی او نوري یعنی وش پیدا لتسفیه العباد لرفع الدرجات زموږ د ګناہوں د وجنه یا دی وجنه چې الله مونږ د خپل تصرف کار کوي وغيرها کوم کلمې نو بده کې متعدد اقوال علماء لیکلي دي چې دا او دا او دا او دا فاطمهن اداهن التامات افعال د حج مراد دي سر وخت برابر ولي وغيرها نو قال ویل چې انی جاهلک یقینا زدا ګرځون کې عمل الناس خلق لرا امام کله ما یقتدى به امامت د 15 درجه دي نبوت خلافت د جماعت امامت تدریس او د دعوت مشي خلافت چې راځي په توحید په عمل صالح په صبر په یقین ګناه به پرې دی په وخت فرض جهاد کې به جهاد لبیک کوئی بدعت به پرې دی رسول الله په صبر روانېږي صحابه په صبر روانېږي تدریب مادي تدریب عملی دواړه تجدید په دنیا د کمال چې په دنیا وزن کې راځي مکوا او بل وحدت د کلمې او الای کلمت الله لپاره وجنګيږي به امامت کړ چې راځي چې په سړي کې ایمانی دویم عمل صالح دریم صبري څلورم یقین پنځم تقوا شپږم زهد وم تواضع اتم مجاهده نهم الله رسول دعوت نهم د الله د مخلوق حق ادا کول لسمه ایو لسم د ظلم النسان ساتل قال غویل ومن ذریته ما فاولاد کې امامت قال ولا ينال نور شجاعت لو امامت زما ظالمان لا دلیل به دي چې انبیا معصوم دي بل ایمان د پاره اسکور پکار دی و اجعلنا باټیم چې موږ بیت الله مثابه زیاده جمع کړو د خلکو دامن دنیوي خرابې دواړه خلک کې راځي مکه زیات ثواب اولنې بنیادګری څوک دی بده کې لس اقوال علماء لیکلي ابراهيم عليه السلام به حدیث مشکات کې راځي چې د یعقوب عليه السلام د بیت المقدس جوړواله چې سليمان کړی دی یعقوب دغه مابین کې غزر کاله مسافره ابراهيم عليه السلام او حالانکه حدیث مشکات کې راځي سلوي کاله چا ویل اول د ملائکه جوړ کې سلوي کاله ورسره هغه یا اول د آدم عليه السلام جوړ کې سلوي کاله ورسره هغه جوړ کې یا اول د آدم عليه السلام جوړ کې سلوي کاله ورسره بچي هغه جوړ کې قول راځي ابن قیم لیکلي زاد المعاد کې چې دغه جوړون کې یعقوب علی السلام د سلوي کړه ورسې هغه جوړ کې سليمان علیه السلام به تهدابګر دی تجدیدګر دی هغه او اتخذون سم مقام ابراهيم د مقام ابراهيم نه زمانځو یا ټول جماعت یو خدای معلوم دی عمر رضی الله عنه د موافقات نه یادام دی او موږ به سره کړو ابراهيم علیه السلام اسماعیل لاندې دي شکور کې پاک کې کور زما د بیت اضافه دی کې ځان له شرافت منه ترغیبا پاکي ظاهري مانوي دواړه تواب کون کلا ولا کې فین اعتکاف کون کلا څو چې رکوع کې او د قشان سجده ورسېت کوز دعا وایز قال ابراهيم فاطم چې ابراهيم عليه السلام یا رب سما وګرځو دا کار امن البلد بل ځکه رسول دی بلدن یو ځکه جوړ بل ځکه نه جوړ یو ځکه بجین کې خاکوان البلد بل ځکه نوان بلدن قاسمی کې تفنون په عبارت دی او ورزق رزق ورکا هل در من ثمرات میونه خمن هغه چاله چې ایمان لري راوړي د منهم د دین بالله فالله برز السنه امن لوی نعمت د مخکې کې قالو له من کفر رزق ورکما چاله چې کو پرې کړي ځکه چې الته غیر مسلم رزق ورنکړي شو د دنیا کې به معلوم شو فامته بیا به زرا کم قلیلا کم نمسیب ورکم کم او بیا به راکم ال عذاب النار عذاب دور او به سلم شر دی بچ د ورته کده ورسه کې احتاج دی دواړو وای ظرف او پاټیم چوچته ول ابراهيم عليه السلام ته آداب د بیت الله اسماعیل یقول ادي دواړو ویل ربنا رب زمونږه دا حال معنا ده دا معنا نه شي فرض نو ورسه سنت نو سبد سجمه دعا را یا رب زمون قبول ک زمونږه دا انک یقینا ته شي قبل اونکه او اونکه او د قشان العلیم فوی مفسرین لکه چې ابراهيم عليه السلام هغه د دعا غواړي چې الله زموږ عمل قبول کړي زموږ په صورت حالي اخلاص موږ لم پکار دي ربنا یا رب زموږ وګر زموږ تابعدار لګ تعالی ومن ذریتنا زموږ په اولاد کې امت نه جماعت مسلمتن تابع تعالی او کوم لره مناسک نه فعال د حج او قبول واره توبه او کوم باندې کې کمه چته شوی انک یقینا ته توبه قولون کې بار بار او مهربان وځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارک دعا درې زره کال ورسره به قبول شوی دا الوسر المالک لیک نه منهم بشر دریم جلد 300 نمبر صفحه چې څو د پیغمبر بشریت نه مننده کافر دی او رد په يهودو
تاسو موږ ابراهیمینو ابراهیم علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښتله ولې دا نه مانی ربنا یا رب زمون مقرر فيهم بر عرب کې رسول منو دوینا یتلو ولې په دې باندې ایتونه سوي علمهم الكتاب والحکمت تعلیم ور کې دوی د قران او سنت و یذکیم دوی له تشکیه ور کوي بچي بتونه به لري کې خدا 300 ته خوینه دي شهید حضرت النعیم و 200 ایجابي او 300 سلبي اول د نبوت کې د خودل ورته دروغ مو وای دا مکو دا کمال ور زده کوي انك يقينا تيسور اور حکمتون والا وش احتمال درې مسلې ومن يرغب ومخنا علي ملت ابراهيم عليه السلام نه الا من مغراوسو چې برباد کې خپل ځان سپیا معنا هلکه یا قما کوي کې ولقد صفينا يقينا دا غره کړو په دنیا کې او دای په آخرت کې من صالحین نه کانو انت هني کمل بني من الفائزين الى من جماعه الصالحين بل ولتا غره کې اذ قال له شکر دل رب دوی ویل چې اسم تسلیم شنو قال دوی مستسلم شوی لرب العالمین رب المخلوقات له وسوي د اسلام د دین اهتمام وسید کړي بیا د ملت اسلامي ابراهيم عليه السلام بچول اولی یو خو نږدې دي بل مشان خلک دي بل چې څوک اعتراض ونه کوي چې بچی دینه منو یعقوب ای زمون بچو ان الله اصطفى یقینا الله غره کړي تاسو لدین ممړه کې الا تاسو الا وانتم مسلمون مگر بده شال جو مسلمانان عبد الله بن عباس په حرم کې نه سړډالو سره راړي خپو چا ورته ولې دایته ورته ویلي سیتوري کړي چې اسلام د ټول انبیو دین دی او ما په دې ګل کول چې واځي د پیغمبر دین دی خو شهادت لرل مری سلام لري کړه بل کتا سوې چې مثال يهوديت باندې توشي کړی دا ام کوم د مې تاسو حاضر وې اس پاتیم چې نږدې یعقوب علیه السلام لاس باب د مرګ حضرت په خپل معنا ده یا قربا نږدې شو یعقوب لره مرګ ځنکدن حال اس قال شکر ویل د خپل بچو ما تعبدون د چا بندګي به کوئی زمانو شنو قالو دی ویل مونږ بندګي کو ساده اله سره بلاران دی اله چې ابراهيم عليه السلام اسماعیل او اسحاق دی اله واحد یو او مونږ یو اغلر مسلمان ګرځن نه دا بیت لاک شوی په کاکا باندې ګوره بابا باندې دا عربي ده نو د امت لاک باندې کیږي تلک امتون دو زغه په عمل فخرونه کوي تلک امتون د امت د خلک تیر شوی جماعت تیر شوی ده له دې لپاره ما سره کسب چې کړي دی ولکم صاحب زفار ما اغزرش کوم تاسو کړي دی ولا تسل نساسونه په پوښتنه کې دله ما مبارک دا چې کوم عمل کړي دی چا کړي دی یعملون دوی کوم کار کړي دی ورسېت کو شه دوی غلط دعوت يهوديت نصرانيت لا وقالوا دي وي شكون هو دندا شي يهوديان نصارى تحت دسم الاروالا بشي نقول تور دي بل نتبعوا عبارت دي من تابعداري کو دي ابراهيم عليه السلام د ملت قرطبي لیکلي ملت شرع الله رحمانه ورته راغلی دا حنيفا کلک دي په توحید المقبل الا الله والمعرض ما سوى الله وما كان من المشركين شر المشركان تاسو برخداران جوړوي الله سره تعریض ده وسو چې وي دعوت کې تاسو هم کوي قولوا آمنا من ایمان لرو بالله فالله باندې وما وباس چې موږ نازل شوی لواچ نازل شوی ابراهيم عليه السلام نه اسماعیل عليه السلام اسحاق یعقوب او د خاندان له وما اوتیا چې ورغلی شوی موسی او عیسی له د نږدې بیا ولې سېلو کې غټ وما اوتیا چې ورغلی شوی انبیاء علیهم السلام من ربهم دوی درب د خوانه لا نفرق من فرق ما بین دیو کس کې دوی نه ولې خو غره دي کنه یو بل باندې نه فرق فی العقیده د بین اضافه جمع لکېږي احد په شراک د نفي کې واقع تعمیم راوړو یا جمع معنا ده او موږ الله له مسلمانان ګرځن نه هاد وز صحابه وشانا فإن آمنوا كذي خلق ایمان وروړي بمسلم آمنتم لکه څنګه چې تاسو راوړل دي مسلم ایمانکم فقد اهتدوا سم الله ولدي وان تولوا كما خواړو فإنما هم يقينا دوی په بدبختي کې او فسيكفيكهم الله بس پر تعالی دوی نه الله اول چاز کې دوی د عثمان ابن کثیر په دایت باندې ورغه الله تعالی ورته زری موارم نو او هو السميع وغاوردن کې ول عليهم فویا رد په دې باندې چې ورځ ماشوم بشو ایسه په ځړ رنگ کې نه نسو پسوارا نصرانین وس نصرانی شو محمودیه طبقه پکې ونه د الله پرنګ ځان رنگ کوي اس بغو صبغه الله ومن احسن سو ډیر کې د الله نه پرنګ باندې د الله رنگ شری ونحن موږ غره عابدن بندگی کوونکو په ځای رنگ دی حقیقت رنگ دی او قل ورته تاسو موږ سره وجد بازی کوي فل اذا الله بتوحید گو هو ربنا حال چې موږ رب دی او تاسو رب دی ولنا عمل لازم خپل عمل او تاسو خپل عمل ونحن موږ شو له غره مخلصون اخلاص کوونکو د مخلوق لحاظ باندې کو اخلاص به کله کیږي عمل بد الله په فضل غني د عمل به کم غني د کې بزان خجل غني الله تعالی ډیر پکارو ورسې دی ولدا الله عزوجل فرمایي دا يهود مری تاسو وي دي نو تاسو په یک الله کوي ام تقولون بلکې تاسو وي چې خنه ابراهيم عليه السلام اسماعیل او اسحاق او یعقوب د خاندان اسباب کانوا هودن هغه يهود دي نه سوارا قل ورته انتم تاسو په ام الله وکلا الله په دې نو امرون خدا خبر ولې ښکار نه کړه ومن ازلم سو دې غړ ظالم من دا چان یې پټ کړي گواہی اند د ځان سره من الله د الله نه او الله نه د الله نه خبر دا عمل نشي کوم تاسو کوي ورسېت کو شوي د په عمل هم بچ شو کنه تلک امته نایو امت د قد خلت تیر شوي له دا غیر پاره ما کسب دا چې کوم کسب کړي ولکم ساز پاره ما چې تاسو کړي ولا تسلون ساز نو د پوښتنه کې د ما کان عملون د اغه سبب بارک کوم عمل چې کړي دی وي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علیه